السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورو پوښتنه کړې ده چې یاره دلته مجاهدین دی او هغوی چې کومه ورځ حاضري ونه کړي نو د هغې ورځ تنخواه دا مستحق دی او که نه دي، دې کې اختلاف دی. څوک وایي چې دي او څوک وایي چې نه دي. دا افغانستان کې ښیي ځکه هلته اسلامي امارت دی نو هلته چې کومه سرکاري نوکران دي نو هغې کې اکثره مجاهدین دي. جناب علي په دې خبره باندې ځان پوهېږي که مجاهد او که غیر مجاهد وي، خو چې د هغه د حکومت سره رسمي وظیفه او ډیوټي وي هغې ته سرکاري نوکر وایي. نو چې کوم سړی سرکار سره نوکر یا حکومت سره نوکري او حکومتي عهده او وظیفه ورسره وي نو هغه ته اجر خاص ویلی کېږي. ځکه اجر خاص هغه چاته ویلی کېږي چې هغه مده معینه معلومه وي. لکه ورته ویلي چې ستا ډیوټي به د 8 بجو نه شروع کېږي تر مازدیګر 4 پورې یا مازدیګر 2 پورې ماسپښین او یا مازدیګر 5 پورې. دغه رنګې یا میاشت به ته موږ سره کال به موږ سره 10 کاله به ستا وظیفه وي. نو دا وګوره مده معینه معلومه ده. نو دې کس ته بیا اجر خاص ویلی کېږي. اجر خاص د اجر خاص دپاره حاضري ضروري وي. کار ورته ضروري نه ده، کېدای شي کله دی لاړ شي هلته کار نه وي نو دا نه ده چې د حاضري وکړه او کار یې ونه کړه نو ده ته بیا د پیسې حلالي دي. نه، په اجر خاص باندې حاضري ضروري وي. یو خدا دی چې شرعي عذر وي، شرعي عذر وي او هغه ورته د خپل مشر امیر خپل افسر چې کوم مجاز افسري نو هغه ورته اجازت ورکړی وي، یا مطلب دا دی چې هغه شرعي عذر ولري نو بالکل بیا شریعت په هغې کې د سره ګزاره کوي او په هغې کې بیا دا مجرم نه دی. لیکن که چېرته بې ضرورته دی غیر حاضري کوي نو د هغې ورځې د تنخواه دی مستحق نه دی. دا مسله حکیم علما مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله په امداد الفتاوا کې لیکلي. دا مسله اصل کې ما ګروپ کې حل کړې نو زه به د چل وکړم چې همغه به در ولېږم هغې کې د خدای بله حوالې شته دی نو کوشش وکړئ بس هغه مسله ښه مزیداره واورئ نو انشاءالله العزیز دا مسله به دې مو سره حل شي. خو خلاصه دا ده چې دې کې اختلاف نه دی په کار. که دی بې ضرورته غیر حاضري کوي د هغې ورځو تنخواه ورته بیا جایزه نه ده. السلام علیکم ورحمت الله.